پرینګ 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 ویارې دې نه کوم ډارېږمه د لرې لرې تماشې به دې کومه پرینګ 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 یاره زه خو وایم که نه چې دغه حکیم صاحب چې دی دا میز پاکم که نه له خیره سره ولې چې دا سړی خو په ما باندې ډېر ګران دی ډېر ګل سړی دی نازولی سړی دی پوه شوې خبره واوره وایم دا خو څه کوې چې بس یو ورځ به رانه ښایسته حکیم جوړي او ښایسته حکیمي به مي په سور کې به روان یم پوه شوې خبره واوره نو د دې په خاطر وایم چې لږ زره دا بوتلې موتلې ورته صفا کړمه چې سړی را باندې لږ زره همیشه پام وکړي او بل دا خو څه کوې یو ورځ به له خیره زما تنخوا به هم پورته کوي نو دا خو ډېر جانانه او ګل سړی څنګه چل دی خیالي ګله بیا خیال پلاو ته لاندې وتی ولا حکیم صاحب ګله تا څه ویل ما خو ستا خبرې واورېدې څه دي ویل چې ته به ما نه د حکیمۍ چل زده کړي یو ورځ به ته هم حکیم شي نو خو وایم که په دې چشمانو دې رانه دا حکیمي ولیدله ولې حکیم صاحب ګله قربان دې شمه دا څه خبره کوې بچو ما په دې حکیمۍ باندې ډېرې سختې تېرې کړي دې دوایانو پسې زه د غره سرونو ته ختلی ما وا دې اورېده بلکل وا مې اورېده او دا داسې په اسانه زه چاته نه ښیم ته به یو پوره 20 کاله به زما خدمتونه وکړي بیا به درنه حکیم جوړ شي نو ولې دا اوس دې خدمتګار یم سبا دې خدمتګار یم پوه شوې خبره واوره دا خو څه کوې چې د هغه کور کارونه به دې زه تر سره رسومه وکه نه سلام علیکم حکیم برابره وعلیکم سلام وې د ډوډۍ دښمنه څه خبره ده شیر لالا بیا دې څه شی شروع کړي د حکیم سره ښې جوړې صحت شیرې لالا دې خوا راسه لګې دی میز پاکۍ ځان سره څه وایي څه وایي چې د حکیم نه به زه نسخې زده کړمه او ځان یعنې سبا به زه حکیم جوړ شم دا راته بل شوقي ګل پیدا شو وا لکه خیالي ګوله ته لږ کار وکړه لا کار شروع کړی نه دی بیا دې چې حکیمۍ ته لاس واچو نو شیر لالا خبره داسې دی که نه سړی خو په ما باندې ډېر ګران دی بلکل ډېر نازولی او نازدانه سړی دی د دې په خاطر زه وختي رالم چې مالې دا د حکیم صاحب زه یم لږ زره پاک را پاک کړم او دغه د میلمنو هم دا ځای وګورم که نه چې څه په حالاتو کې دی خیالي ګوله ګوره نن ډېر درانه میلمانه خپرونه کېدي ته به څه شی کې ته به اشپزخانې ته ځان مرمۍ غوندې خوشي کړي او داسې ښه په زړه دې چې پخوی شي هماغه نو بس شیر لالا ته را باندې هم وکړه که نه څه شی ورته بس داسې ښه د خوسکي پاچه پخه کړه ولې چې میلمانه هم داسې میلمانه دي که نه چې د خیالي ګل د لاس پاچه وخوري بس سربداله بیرته کور ته لاړ شي او بیرته به همدې ځای ته راشي چې نسخه راکړه خېټه مې خرابه ده چې 2 ګټې وکړي که نه صحیح ده هغه خو په خبره باندې دي نورې خبرې پرېږده او په اشپزخانې ورځه د ډوډۍ دښمنه خو بس چې رالو که نه زه خو یم چې دا درانه میلمانه دي او طبیعت والا میلمانه دي که نه بلکل زه خو یم نن نه دی یو ښایسته مزېدار لرې به ورته پوه چې نور پاچه پاچه زه لاړ ښځه صحیح شو دا خو دا لرې یاره خیالي ګله لیوني دې کړو وطنوالو سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې همداسې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او زموږ دا ښایسته خپرونه یعنې کنګینه تر پایه پورې وګورئ وطنوالو د دې په خاطر حکیم برابره یاره دغه ځینې خلکو سره مې لږ زر طبیعت خراب شي لکه چا سره یقین وکړه دا دانه مانه خلک موږ لرو په دې ټولنه کې چې دا د خپل د کور نه ورته د مېرمنې زنګ راسي لکه په فلسطیني چې د اسرائیلي انډیواله زنګ راغلی انډیوال دغسې ورخطای الو څه شی دي خو مخکې دې زنګ ووهه که نه ټنګه 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 زه به یم خپل بل کار نه لرم دا موبایلو ته به ځواب ورکوم قطه که موبایل بیا زنګ مه وهه ټک قطه دغسې یو چاته د ناشنا شمېري نه زنګ راغی سړی وایي هلو 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 څوک خبرې نه کوي سړي ویلي ګوره که جلۍ یا ښځه یو ټوخی وکړه او که سړی 2 ټوخي وکړه دې کړی سړی خوشحاله شوی چې دا ولا ښځه ده بیا ورته ویلي ګوره داسې حساب ده که مجرده یي نو یو ټوخی وکړه او که واده کړي 2 ټوخي وکړه بیا دې وایي زه ولا مجرده ده بیا ورته ویلي که ګوره که ما سره واده کوې یو ټوخی وکړه که نه 2 ټوخي
بیا یې وایي زولا واده م کوي بیا یې ویلې که مازدیګر ما 4 بجې ګوري دغلته نو یو ټوخی وکړه او که نه 2 ټوخي وکړه بیا یې کړی وروره سړی لکه لیوه کور ته راغلی مېرمنې بېچاره ته ویلي هله ښځې پاسې کالي مې وتوکه چې یو مهمه جلسه لرو ښځې بېچاره هغه ټول بېچاره مصروفه نیواله منډې رامنډې دي ته یې کالي ورته کړي کورتۍ ورته برابره کړې دغه چارکت یې کړی مېرمنې پېغه کړې وی سړی وایه وایي ګوره که د ماښام ډوډۍ ته راځي یو ټوخی وکړه که نه 2 ټوخي وکړه خپلې مېرمن ورته زنګ وهلی د ناشتا شمېرې نه نو زه دا وایم چې باید مینه محبت سړی د خپلې کورنۍ سره او د ټولو وطنوال سره وکړي خو مګر هغه فرق باید معلوم وي هر چا ته خپل وخت ورکړي بالکل بچیانو ته خپل وخت ورکړي مېرمنې ته خپل مور او پلار ته خپل وخت ورکړي حکیم برابره دا نشم ډېره بد اثر ډېر بد عادت د خدای د مسلمانان ډېر بد شی دی ښه دغسې یو نشهیي تکه تکه چېرته لکانو کرکټ کوو میدان کې یو نشهیي انډیواله ښه زنګېدلی را روان ده لیونی سر بداله یو نه بیټ هغه چې دا بیټ راکړه زه هم کرکټ کوم او خپې یې منډیواله ځي راځي لکه زلزله کې چې ولاړي هغه لوه وروره ته جوړې که ناجوړې دا کرکټ یې تا لوبه نه ده لیونیه ته ځان نشي جوتول ځان فعال کړه لږ جوړ شه بیا کرکټ وکړه ته منډه وهلی سي هغه یې ویلې ولې نه شم وهلی عجیبه خبره دی وایي لیونیه ته چې یو ورځ ته منډه وکړې دویم ورځ ته چې منډه وکړې وهي ولیږي انې صحیح څه وهي وایي زه خو د هغې بیټسمینان نه یم چې یو 2 ورځې واخلم ما ټولې چکې دي تو به د بانډرۍ نه خوایي نن څنګه بونډري کېږي نو ګوره خبره دا ده چې هر شی ځان ته اچور ته یو دغه لري که نه کرکټ کې هم بانډري ده په خپرونه کې هم بانډریانې شته تا څنګه بونډري خپرونه کې راواچوله نو ګوره که نه نن میلمانه هغه میلمانه دي چې همیشه هم بونډریانې وهلي همې شپږزي وهلي همې څلوريزي وهلي او تر څنګ یو بل میلمه هم لرو پوه شي چې د دې د لاسو د لاسه ډېرو خلکو تا ته راغلي دوا دپاره نو دې په خاطر زه ډېرې خبرې نه کوم نو نورې به څومره خبرې کوې ماغزه خو دې راته وخوړل دا څه وایي ډېرې خبرې نه کوم حکم بیا دې کیسه راته په یاده کړه دغه شی حکیم برابره وایي اوس سپین ږیری راغی او ډاکټر ته یې ویل چې ډاکټر صاحب دې زوی ته خو مې لږه دوا راکړه ویلې ما ته دوا را رښتیا زوی دی وایي ولې وایي ما اعصاب کار نه کوي سپین ږیري ډاکټر ته د جب ته لاس کړی مه کوه وایي ګوره بابا اعصاب دې جوړ دي وایي نه که نه اعصاب مې کار نه کوي بیا چې تېنه چې هغه شي بیا مه کوه راکړه دې ما دغه موبایل مې هغه ګوره بابا اعصاب دې کار کوي وایي نه که نه کار نه کوي وایي ته څنګه وایي چې کار نه کوي وایي ولا زه چې کله کور کې خبره کوم مشر زوی مې راته وایي چې دا اعصاب دې کار وطنوالو لنډه وړکۍ غوندې دم اخلو پات شئ پس له دمې خپل درانه میلمانه راغواړو خپرونې ته کنګینې خپرونې ته او د لمر ټلویزیون لیدونکو همیش کنګینه ګورئ ولې دا هغه خپرونه ده د دې تر څنګ چې موږ سره په خپرونه کې میلمانه وي یو شی بل هم ده چې هغې سره د ژوند ځینې د هغې د ژوندانه کیسې د هغې سره ځینې ټوکې ټکالې جالبې خاطرې هم تاسې اورئ دا څه کې حکیم برابره وایي چا کلي ته نوې راډیو راوړې وله راډیو کې نو نوې نتاکه اوس نتاکه پکې خبرې کوي میرمن ده دلته یې کوم سړي اعصاب خراب شوي دا راډیو جګه کړې په دې ځمکه یې ویشتې ده زړه مور هلته نازه بېچاره پېغه کې کړې وایي الله دې ځواني مړ کړه خدای دې مړ کړه ولې راډیو پسې بلا ورپسې شي اوس پردی لور مړه نه کړي پکې اوس خبرې دې کیسو نه به تېرېږو ډېر درانه میلمانو خپرونې ته راغلي وطنوالو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کرکټ کپتان ده د ملي کرکټ ټیم کپتان دی او دا څوک ده زه ته ووایې حشمت الله نن مو خپرونې ته د افغانستان د ملي کرکټ کپتان او یو بل تکړه ورزشکار چې همیشه خلک سملولی دي نه سملول نه کوي هغه د هغې کار بوکس ده غربولی دي او د یو جګ چک چک سره راغواړو دواړه څوک ده هغه بوکسر ده حشمت الله شاهدي د ملي ټیم کپتان او تکړه بوکسر سهیل خان د جګ چک چک ورته وهو چې راشي ولې چې نن کنګینې ته راغلي دي ډېره مننه چې همیش شاهدي صاحب محترم ستړی مه شي تېر شوی اختر دې مبارک شه منځونه اطاعت سهیل خان دې هم ستړی مه شي په خیر راغلی هغې چوکۍ ته کښېنه تقوا جانې ستړی مه شي تقوا جانه هم هغې چوکۍ ته کښېنوئ
همدغه چوکۍ ته کېنه سهیل جانه ته دلته تقوا جانه ته تقوا جان هغه چوکۍ ته کېنه ځکه درته رالم زه چاته نه راځم خو مالداسې نه چې زورور نه شي اوهو خبرې نه کیم برابرې موږ باندې خو خام لیکې یا چې بوکسر وګوري بیا د بریک نه لګېږي او که نه ښه وطنوالو تاسې همیش که غواړئ چې کنګیني خپرونې ته راسئ تاسو کولی شئ په دې شمېرې باندې خپل غږ پرېږدئ خپل اواز پرېږدئ موږ تخنیکي همکار په ټاکلې ورځ تاسو ته زنګ وایي تاسې راغواړي تر څو تالار کې خپرونه وګورئ او موږ سره میلمانه سئ ښه لاړ به شو خپل میلمنو ته درنو میلمنو ته چې نوبت په نوبت ستړي مه شي بیا به خپلې کیسې وکړو شهیدي صاحب محترم اول ته ستړي مه شو که بیا به سهیل جان د وطنوالو سره بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ټولو هیوادوالو ته الله دې وکړي چې خوشحاله وئ او ډیره مننه شیرې له الله تعالی هم چې موږ دلته راوغوښتلو سهیل جان څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه احترامات ګرانو دیدونکو ته تاسو ته د دعوت نه هم ډېره زیاته مننه او خدای وکړي چې روغ جوړه خوشحاله اوسئ جار دی سهیل جان الله دې خوشحال لره ډېره مننه شهیدي صاحب چې راغلی موږ خپرونې ته شهیدي صاحب محترم همیش هم لوبې کړي دي هیوادوالو لیدلي دي هیوادوالو چک کړی دعاګانې کړي او تاسو د لیدلي یاستئ په هغه میدان کې خلک ټول وطنوال خوشحاله شوي دي هغه کومه لوبه وله چې ته پرې ډېر د هغې په ګټې خوشحاله شوې او خپل هغه احساسات یې کنټرول نه کړل نو هغه لوبه هم لږ راته ووایه و چې موږ ولې موږ خو چې ډېرې لوبې لیدلې دي او هر هم چې ګټلې ده چا خر یو ساده مرته انډیواله د کوټې دې کونج هغې کونج ته منډې وهلي هغه کومه لوبه وه چې تا د کوټې دې کونج هغې کونج ته ډېرې منډې وهلې او خوشحاله وي زیات معلومه خبره ده کله چې په دې تیر ورلډ کپ کې موږ پاکستان نه لوبه وګټله ډیره جالبه وه او ډیره خوندوره وه او یو تاریخي لوبه وه د موږ ټولو لپاره ټول افغانان پې خوشحاله سول نو د ما لپاره هم واقعیت یو شی ده چې د حشمت الله شاهدي واقعیت هغه کپتان ده د افغانستان ورلډ کپ کې غټ غټ ټیمونه واقعیت د یو ګټل په افتخار یو چک کوو لکه انګلینډ شو انډیواله پاکستان شو نور هغه ټیمونه چې د یو ګټل دا ډېر غټ کار ده یو شی ده موږ چې خبر شوي شهیدي صاحب محترم وایي په هغه شپه تا بیخي خوب نه کوو هر چاته به د څنګه وهه چنډیواله څنګه چل ده زور د کچالو منې به یا نه بني نو رښتیا چې څومره بې خوبي دې کړې ده او رښتیا خوب دې کړی په هغه شپه د خوشحالۍ نه و که نه والله حقیقت چې درته ووایم هغه میچ د ما لپاره ډېر زیات خوندور میچ و او یو ارمان و د موږ ټولو لوبغاړو چې موږ پاکستان بیټ کو هغه بیا په دومره غټ سټیج چې په نړیوال جام کې موږ هغوی بیټ کړله واقعیت نو دغه نه مخکې پریشر ډېر زیات و ځکه د ملت او د ټولو افغانانو همدا توقعات و چې موږ باید د میچ وګټو او چې ویې نه ګټي بیا خو درته معلومات غټل واقعیت ټول میدان چې تاسو افغانانو ته خوشحالي ورکړه یو شی ده چې سهیل خان مغلزی مخکې مې مکمل نوم وانهغوسته مغلزي صاحب نه هم یو وړکۍ پوښتنه دا لرم مغلزی صاحب څو کاله کېږي چې د بوکس په رشته کې د کار کړی او څو داخلي خارجي لوبې دې کړي که نه شیر لالا مسابقې خو ډېرې کړې دي او ټولې خارجي په انګلستان کې او په دې اروپایي ملکونو کې ډېر ښه نو زه اوس فعلا نو دوبای کې یم دوبای کې به انشاءالله مسابقې کېږي او نوي پلانونه یا نوي لوبې مو هلته انشاءالله کېږي انشاءالله ډېر ښه واقعیت چې سپورت دوی د اسور ته د صحت دپاره نو د صحت ضامن ده دا د لورکۍ ده و دا مې لور ده نوم یې چې ده نوم یې تقوا ده تقوا جانې ما خل چې بغیر له تا نه ګزاره نه کېږي واقعیت چې ماشومان چې دي دا د کور دپاره او د مور او پلار دپاره یو ساعت تېری ده خدای دې خوشحاله عمر ورکړي حکیم برابره چې دې ویلې وایه ما دا ویله کله چې دوی دا د پاکستان نه مهاجر راغله او هلته په کیمپونو کې میش شو په دا تورخم سره شهیدي صاحب ورغې که هغه احساس راته ووایي چې خلکو څومره مینه ورکړه ورته چې هلته خپلو هیوادوالو ولیده خپلو هیوادوالو ولیده بالکل په موږ ورلډ کپ کې چې دا سلسله شروع سوله د افغان مهاجرینو چې پاکستان نه دوی افغانستان ته راولېږل شول ویډیوګانې به م کتلې مشکلات به م کتل نو دردېدلو ډېر زیات او په عین حال کې د موږ لوبې هم وې نو همالته ما بس ویله چې باید زه لاړ شم دا دوی حالت له نږدې نه وګورم چې دوی مشکلات شی دي څنګه په کوم حالت کې دي نو چې ورغلم
ډېره زیاته مینه یې هم راکړله او د دوی حالت چې ما ولید نو زه خپل هم ډېر زیات خفه شوم. هماغه و چې ما بس دا وویل چې زه باید د دوی لپاره خپل وس چې ما بېشک چې خدای پاک ما ته څومره وس او توانایي راکړې ده د هغه مطابق به زه دوی لپاره منډه ترړه کوم. هماغه و چې زه امریکا هیواد ته لاړم او هلته د موږ خپل هیوادوال چې کوم په امریکا کې ژوند کوي هغو مرستې وکړلې په تقریبا په 4 ښارونو باندې زه وګرځېدلم. نو هغوی هغه خپل وس چې چا کېده هغوی خپله همکاري وکړله او هغه کومک هم راوړ. دلته مو اوس په تورخم کې او د تورخم جلال آباد په لاره باندې یو کیمپ ده، هلته هم کورونه ورته په لاره اچولي دي، کورو باندې کار روان ده. انشاءالله ډېر زر به هغه پروژه ختمه سي او د کورونه به ورته وسپارل شي تر څو دوی هغه کوم مشکلات سي اوس فعلا دوی راځي هغه اول ابتدایي حالت کې خیمو کې ژوند کوي، هلته ماشومان دوی سره سپین ږیري، نو ګرمي هم زیاته یا په یخ کې یخ زیات وي، باران چې کېږي هغه خیمه اوبه پرې راسسیږي، ډېر زیات مشکلات یې ما له نږدې نه ولیدل. نو همدا و چې ما وویل باید دوی لپاره دلته موږ ځکه د خلک ډېر زیات دي ټولو ته خو نه کېده، هغه څومره هم چې له وسه کېده هغه هم ورته وکړله. نو فعلا هم یو 25 کوره ورته برابر کړي دي. کور د ودان بچی د لوی دا چې دا هلته ورغلی زه د ده احترام دپاره دلته جګېږم. قربان د جمعه کیم برابره تل خوشحاله اوسئ، افغانان دې تل خوشحاله وي، که داخل کې دي که خارج کې چې خپل د وطنوالو لاس نیوی کوي. لنډه وړکۍ غوندې دم اخلو پات شئ. د کنګینې د خپرونې سره ډېر ګرانه مېلمانه لري. ښه راغلاست کنګینې خپرونې ته او د لمر ټلویزیون لیدونکو. موږ سره د افغانستان د ملي ټیم کپتان حشمت الله شاهدي او تکړه بوکسر سهیل خان مغلزی دواړه خپرونه کې مېلمانه دي. حکیم برابره هغه پوړۍ بیا ما ته برابره دا سینه مې جوړه نه ده. ګوره ته پرهیز نه کوې که نه؟ پرهیز به څنګه وکړو ورورې؟ ما ته ډاکټر ویلي چې هر شی خوره خو د خپل د جیب نه نه. دا نن دا خیالي ګل څنګه ورک ده؟ خیالي ګل پته نشته ورور. خیالي ګله بیا به چېرته په خپل خیال او سوچ کې هغې دنیا ته روانې نو د دې خو ټول سوپچونه دي، کله بوکسر شي او کله کرکټر شي. والکه خیالي ګله په خیر هلکه حکیم ګله حکیم ګله واه دې خوا نیواله سره ګپ هم آزاد کو. دا زه به ستا خوښ شم، صبر وکړه. یاره خیالي ګله چې سړی د خدای نه ونه ډارسي که نه او هغه منګسکوش در پسې راواخلي او تر اشپزخانې دې وزغلی وورو چې ښه ګوري چې دومره درانه میلمانه راغلي او ته نادره کوي. بیا کوم خوا لاړو؟ او دا بیا خپل حکیم ته ځان ورسوو. صبر وکړه چې شی کوې والکه. ماشوم د ماشوم خوا ته ولاړې که نه؟ والکه درته وایم چې هغه بل تا نفر مو پوه شوې که نه بیټ ورته ورکه بیټ پوه شوې که نه زه ته پوهېږي کفتان یم که نه کفتان چې در باندې امر کوم بیا زما د امر نه چې دی سرغړونه مه کوه. او ښه په عزت باندې چې دی دغه بیټ نه ورته ورکه او بس بال ورته کوه. پوه شوې خبره وره او نور مې اعصاب مه خرابوه چې بیا در سره ګورم. وا دا دغه کپتانانو نه ده کلي کې چې بیټ تو فل لري شپږ ځلې اوټ کې وایي ما څوک نشي اوټی کنه بیا زه خپل بیټ کور ته وړم. دا پوښتنه به د شاهدي صاحب نه وکړو چې په ملي ټیم کې د کپتان څومره صلاحیت دی؟ آیا دې غوندې کولی شي چې هلکه پلانکي ته بال ورکړه او پلانکی بیټ ته راوباسه؟ کنې بیا د کښېنومه دا خو د کوڅو کرکټ کې همدا شی کېږي شعري چې په ملي ټیم کې د کپتان اهمیت څومره دی؟ نن سبا کرکټ کې ډېر اهمیت چې دغه د کپتان د ډېر رول کپتان ادا کوي په هر شي کې او مسؤلیت هم بیا اخره کې هغه ته راجع کېږي. یعنې پرېکړه کولی شي چې دا وروستی بال د پلانکي وکړي؟ و دا خو ټول د کپتان ګراونډ کې خو هر شی کپتان کوي او صلاحیت هم د هغه سره یي، مسؤلیت هم اخره کې د هغه او بالینګ لاین اپ څوک راوستل څوک نه راوستل هغه ټول د کپتان کاري باید هغه وکړي. ځواب هم بیا په اخره کې هم دا ورکوي. خیالي ګوله دا رقم نه یې لکه د غونډې دا خو بیټو وکټې کور ته وړي. ګوره خیالي ګوله اشپزخانې ته تا د مخکې ویلي وو یوه ښه پاچه لږ تور مرچک پکې زیات کا چې میلمانه خو ګوري نو اول خو به ورسره ستړي مشي وکړو که نه ما نه خو مکمل هېر شوی و. اوس ستړي دا اوس وګورئ السلام علیکم ستړي مشي
دا خدای پیدا کړی هم دې ته چې خلک په تکلیف کېږي طبیعتونه هم ښه دي خیر و خیره ده او که نه موږ نه دې مکمل لاره ورک کړو یاره خیالي ګله ورځه په اشپزخانې یو ټیټ لاړ شه ګوره مرچک پکې زیات کې تور مرچک ها تور مرچک لږ زیات صحیح شو صحیح شو ښه دا راته ووایه چې زه یو پوښتنه کومه شاهدي او صاحب تا د پښتنې ویل ویې ما ویل کله داسې شوي دي چې کوم ځای کې ډېره ښه لوبه مطلب لوبه روانه یو لوبه دې کړې ته او کور کې درله بیا چا ویلي چې خلک لوبه داسې کوي لکه تا چې وکړله کور کې کور کې خو یې نه وایي خو د باندې ډېرو خلکو راته ویلي بیا د عکس العمل چې شی ورته چې هلکه ته شی به ورته وایي هر چاته به اوس وضاحت نه شي ورکولی زمونږ موږ چې هلته لوبه کوو هغه د حالاتو مطابق لوبه زمونږ یو ملګری و د هغه زوی و چې دا بیټ ته به ولاړو د پلار به ورله بد کتل او بدې بدې خبرې ووکنه ووکنه هغه یو ورځ راغی ورته پلار ویل ته پیچ ته راښکته شه تا له بل ښکاري یو شی دا کیم برابره مونږ خو همیش زموږ د وطنوالو نیوکه ډېرې دي ولې ډوډۍ 2 منه خوړلي وجره کې پروتي بالغ ورته ایښی ډکې خوله کې د دې جنه فیصلې کوي چې پروتي ښه نه نه دا یې غلط ځای کې وباسه که نه دا یې ګوره چې دغلته کاږلی و نو تا خدای دا اوس ون ډاون چې کوي ته چې ګوره لالا او چې هماغه بیا وچلیږي هماغه چې دا ویسې هلته که نه همدغه کس ته هلته ویسه واورو دا باندې دومره د اوسپنې خولۍ کېدي دومره دا پیډونه وتړي دا درانه درانه شیان یا رئیس رند ماخله ته خالي 15 ځلې پیچ کې لاړ شو منډه راووه ډېر سخت شیرې لالا ګوره دې وخت کې به زه د خلکو طرفدار شمه دا 2 کیلو یا 1.5 کیلو خولۍ ورله په سر کې دا دومره پیډونه ورله ورکړي او بیا ورله لږ ډالر او ماشم ورکړي ولا چې وایي کړي څه دی حکیم برابره دا څه کې و یو مېرمنه وه ډېره داسې ارامه وله او دا ژبه هم ډېره ارامه وله چې پوښتنه به دې کوله یو ورځ ورته کوم خپلوان ورته ویلي چې ترور یو ګیلاس اوبه خو راکړه بیا ورته ویلي چې ګوره دغسې چې لاړلې په کراره بیا به دې خوا راتوسې غاړې ته چاټۍ ایښې ده چاټۍ نه به یو ګیلاس واخلې ګوره ګیلاس مه ډکوه اوبه چټي مه تویوه او اسراف ښه کار نه ده بل وار دې ګوره چاټۍ کې خاورې اچولې بیا مې دې تر په کار په ما باندې دا سړي به یې زړه د اوبو نه تور کړ چې یاره دې نه مې خپله هغسې خو دا څومره و یو ورځ ما ورته ویلې هم دې مېرمنې ته هم دا خپل دوستانو کیسه کوله چې دا ته نه دا ته اوس داسې سسته کېږي که نه په ماشومتوب کې سسته ولې هغه له خو زه خو ډېره تیزه شوې یم وړکیتوب کې د خر نه ولیدلی په خدای اخ مې نه شو ویلی بیا ورته ویلې ته نه دا ته داسې که ستاسو خاندان کې دا ټول سوس دي هغې ورته څه ویلي ویل خو زه خو ډېره تیزه یم دا مې د خدای وبخي هغې خو موږ در په دره کړو په دې سستۍ وی ولې وایي هغه صرافۍ دوکان جوړ کړی و ژبه به یې پوه شي نیولی وایي ګوته به یې اویا وکې وه او ژبه به یې 150 کې بیا تاوانو کې دوکان یې خلاص دا نو ته خوب ورغلی او موږ دم اخلو خو دا به د سټیج نه وباسو ولې لنډه وړکۍ غوندې دمه تاسو پات شئ د کنګینې سره ښه راغلاست کنګینې خپرونې ته او د لمر ټلویزیون لیدونکو بیا هم زموږ درانه میلمانه موږ سره دي سهیل جان دی یو پوښتنه کوم موږ چې خبر شي وایي سهیل جان د دې تر څنګ چې یو ښه بوکسر ده وایي په کور کې وړم دا لمدی د دې په خاطر چې ولې د وړو لمدولو کار خو ټول په بوکسو ده که نه او د دې بوکسونه قوي دي ستا دې پوښتنې سره یو بل له وکتل لکه چې دواړه دا کار کوي اول به غلزی صاحب وایي چې په کور کې رښتیا وړه ته لمدی که نه والا شیر لالا وړه خو ښه کار دی لمدولې کور کې خو چې کومک سنت طریقه ده واقعیت یعنې وړه خو نه موږ ټوکې کړي خو وړه خو نه لمدی دا خپل هم وایي وایي زه دومره نازوانه نه یم چې وړه لمده کړم زه خالي جاډو کوم نو قرار سملم بالکل دوبۍ کې اوسېږي ماشاءالله ډېر ډسپلین ده ټول کارونه خپله کوي او عملته یې کور ده تنها اوسېږي پکې موږ یو ملګری بل ملګري ته یې ویلې یار دا ملګری په یو شي منلی ویلې ولې وایي ډېر سړیتوب پکې ده مال څنګه وایي یقین وکړه دې 20 کاله کېږي چې واده کړی تر اوسه یې ورېنداره په چپله کې نه ده وهلې یو بد رده خبرې نه ده کړې د ګل ګزار پې نه ده کړی داسې یو شیشې چټي ورته نه دي ویلي مال ولې دا دومره حوصلهناک سړی ده وایي نه هغه ورېندار ټول دې ته وایي یعنې حوصله یې ډېره ده کور یې ودان یو شی ده چې دا راته ووایه چې شاهدي صاحب سپینر بالر ښه لوبی او که تیز بالر ښه لوبی دغه ډېر هغه چې دا ډېر پیچ پورې دا خبره راجع کېږي ځکه داسې پیچونه یې هغه کې بال سپین کېږي بال ډېر تاویږي یا سپینر ته خطرناک وي او فاست بالر ته بیا
بال ښه راځي نو بیا ته خوشحاله چې په هغه پیچ باندې فاست بالر ولوبئ ډېر او داسې پیچونه یې چې هغه کې باونس وي تیز وي بال د فاست بالر پکې سوینګ کېږي او سپینر ته چې نه کېږي بال ښه راځي بیټ ته نو دې کې ډېر زیات مهم رول چې لوبئ هغه کنډیشن لوبئ پیچ لوبئ نو هغه پیچ مطابق ته کله سپینر ته خوشحالېږي کله فاست بالر ته خوشحالېږي نو موږ خو تمرین د دواړو کوو هره ورځ هم سپینر په نټ کې په پریکټس کې موږ لوبو هم فاست بالر لوبو صرف د موږ عموما د موږ بیټسمینان چې بیا د سپینر ښه لوبئ عموما که وګورې نو تمرین د دواړو کوو او زیات دغه پیچ پورې دا تړاو لري شاهدي صاحب قربان دې شم دا راته شاهدي صاحب محترم د دې وطن د ملي ټیم کپتان ته او دا موږ تاسو مسؤلیت ده ځینې وخت سړی ګوري داسې دانه مانه ځوانان د دې وطن نه ځي خصوصا دا کرکټران ولې ځي دوی ولې ناامیده شوي چیشته ځي دا خو دوی خپل ټیم ده خپل وطن ده چیشته دا وطن پرېږدي مشکل چیش کې ده دا خبره داسې ده چې دا عموما موږ زیاتره لوبغاړي وګورئ دا که په پاکستان کې موږ ګورئ په انډیا کې موږ ګورئ زیاتره پلیران یا امریکې ته لاړ شي یا انګلینډ ته لاړ شي مسله دې کې ده چې کرکټ بورډ هم 100 لوبغاړي په یو وار په ملي لوبډله کې نشي لوبولی نه په اے ټیم کې لوبولی شي هغه کوم چې بهترین 15 وي هغه په ملي لوبډله کې لوبیږي بهترین 15 د اے ټیم بیک اپ د ملي ټیم لپاره هغه په اے ټیم کې لوبیږي همداسې 19 کلنو کې لوبیږي نو هغه شاته کوم کسانو لپاره چې دا هغه سټرکچر بیا د ډومېسټک یا د داخلي لوبو جوړ ده هغه لوبغاړي بیا په داخلي کرکټ کې لوبه کوي هغلته قراردادونه هم ورکړل شوي دي لوبغاړو ته او په هر کال کې د فرست کلاس نه نیولې لیسټ اے 20 اوریزه 50 اوریزه دغه ټول ټورنمنټونه موږ په داخلي کرکټ کې هم هر کال کوو نو په هغه کې ځینې لوبغاړي داسې چې هغه شاید په دې باندې بسنه نه کوي چې په ډومېسټک کې لوبه وکړي ملي لوبډلې ته وغواړي خو بیا هلته په ملي لوبډلې کې هغه ته جای نه پیدا کېږي ځکه جای بل چا نیولي نور لوبغاړي د هغه نه یا خواري محنت زیات کړي یا پرفارمنس زیاتي نو هغه ډېر په همدې لټ او توان کې هغه کوشش کوي چې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي اما په داخلي لوبډلې هغه لپاره داخلي کرکټ کې دروازې ورته خلاصي خو چې ډېر ښه پرفارمنس وکړي بیا الف یا ملي لوبډلې ته راځي نو دغه مسله اکثره لوبغاړو سره کېږي دا یوازې افغانستان کې نه ده پاکستان لوبغاړي هم انګلینډ ته ځي کوم چې هغه ډېر داخلي کرکټ وکړي ملي لوبډلې ته لار پیدا نه کړي هغه بیا لاړ شي هلته په انګلینډ کې کلبونه ورته پیدا کېږي چې خپل داخلي کرکټ کې ته 4 فرست کلاس لوبې وکړې بیا تا ته انګلینډ کې هر دغه کلبونه دوی تا ته چانس درکوي هغه د هغوی کرایټیریا او هغسې دا اصول هغه 4 میچه فرست کلاس کولی نو دلته چې وکړي هغوی بیا لاړ شي انګلینډ ته همداسې پاکستان لوبغاړي هم زیاتره ځي او د انډیا لوبغاړي هم کوم چې یا ای پی ایل ته لار پیدا نه کړي یا ملي لوبډلې ته لار پیدا نه کړي هغه ولاړ شي دا غټه پوښتنه ترې نه کوم ولې نه شهیدي صاحب ته خو بیټسمین که نه بالکل کله داسې شوي دي چې یو بالر یو ته وایې چې خدای پاکه اوس دې له به څنګه ودرېږم و راځي دغه رقم اکثره په ټیسټ کرکټ کې دا رقم حالت ډېر راځي د مخالف ټیم یو بالر هغه یا ډېر تیز یا ډېر ښه بالینګ کوي ډېر ښه ردم یې جوړ شوي په هغه ورځ ته غواړي چې دې بالر نه زه ځان وباسم سنګل بنګل څنګه ترې واخلم اکثره وخت دلته چې بال واچوي زر زه منډه کړم چې راځه راځه ابل ورته مخامخ ابل ورله مخ دغې له وایي دوستي ځان د غضب نه بچ کوي بل پیاړی دغه شی ده که نه دا د یو ښه مثلا د ښه بیټسمینان ټول همداسې کوي دا یو تخنیک ده دغه بیټسمینان چې ګورې دغه په سینچریانې وهي یا ټیسټ کرکټ کې غټ اننګز کوي ښه بالر ته کوشش کوي چې ډېر مخامخ نشي هغه بل ورته مخامخ کوي دا خپله یو تخنیک ده شاهدي صاحب یو 2 ملګري چېرته جنازې ته تلي وو ها بس دی له بیخي وروري ولنو یو بل ته به لالا ویلې مشر ته وایي دا جنازه روان دا دواړو پسې روان دي بیا غږ کړی یو وایي لالا وایه وایي دا د جنازې مخې کټ سړی ونیسي ډېر ثواب لري ښه ده او که شاتینې کټ ونیسي ډېر ثواب ده خپه هغې ویله زویه دواړو کې ثواب ده خو دعا کوه چې تابوت کې سړی نه اوسي نو ته وایه چې ورور چې خالي زه ترې نه بچ یم شابل ورته ودرېږي مغلزی صاحب محترم موږ د ځینې مخکې مې ورته ویلې پوښتنې کوو نو دا پوښتنه همداسې کړې چې ورور نه پوښتنه کړې د مغلزي صاحب وایي د مغلزي صاحب د لاس څه په کور کې یو بالغ جوړ نه ده چې چېرته بالغ تو نیسي انډیواله واوره وایي دا هغه بوکسران شوي دا نه وي که نه چې ورته وایي موږ یې نه پېژنه نوم
هغه خلطه غوندې مړه چکې بوجۍ چې راځوړنده کړي. بس ورور هغه وایي انډیوال یو بالغ د دې لاسه جوړ نه ده پاتې نو وروره تر کله به ته دا بالغتونه وایي زه تا دا وایم ولا شیر لالا خو دا بوکس چې سپورټ سره نوی شروع کی نو هغه ډېر ایکسایټډ دي که نه نو بس دیوال هم وخې چې روانې پایه هم وخې هغه وخې خو بیا چې وروسته پوه شي او لږ ذره پکې ماهر شي نو د خپل لاس ساتل ډېر مهم دي نو دا خو من ویل چې ځان یې جهان دی نه ځکه چې د لاس باندې ټول وخل په همدې لاسونه دي بالکل نو چې دا باید جوړي او مغلزه څنګه وشي بلم دا کله ملګرو دا د ملګرو جنگ شي پوهېږي چې یاره دغه ملګری مې ډېر تکړه ده جنګ کې هتیار بوکسر هم ده ملګري زنګ نه ده ویل چې مغلزه صاحب ګوره دغلته مې جنګ دی او څلور کسان دي ځان راورسوه ولا زه چې وړوکی وم ما خو د وړکتوب نه دا لوبه کوله نو د ملګرو کالج کې به چې جنګ شو نو ما له به تلیفون وکړو زه به چې ما چې تلیفون ما به ایله روغه کوله ما مکه ته جنګ مه کوه ته هم جنګ مه کوه هغه ویل موږ ته جنګ ته راغلو ته ایله سوله کې همال داسې هغه بله دغه نه شوي که نه ملګري غوښتی چې راشه جنګ دی چې راغلي ویل د قصاب را سره جنګ کړی وي دا پرېږده غلیګوان والا ورته ووایم حکیم برابره زه د شاهدي صاحب نه هم یو پوښتنه لرم شاهدي صاحب محترم د ملي ټیم خو کفتان میدان کې خو د مونږ ګورو چې هر طرف د امر چلیږي څوک لیګ سایډ ته لیږي څوک انډیواله هاف سایډ ته لیږي څوک انډیواله اخوا لیږي څوک دې خوا لیږي که نه راته ووایه چې په کور کې هم کفتان یا نه دومره واک دې چلیږي که نه هلته تا لیږي دې خوا چې لاړ شه کچالو راوړه ولاړ شه غوړي راوړه ولاړ شه او که نه دلته د کور کې کپتاني چلیږي که نه لږ لږ چلیږي حکیم برابره دا مې تا په مرض کا کړ ده ته هم ګوره د صالحي د مور انډیواله مخکې کپتان نه وي او دا مو امام لږ لږ چلیږي نه لږ لږ چلیږي خو پوښتنه ترې بله کومه څنګه کله چې په کور کې بالونه کېږي نو بال ډېري دغه یارکري پې ولي او ما نه هلته خو ټولې بنسرې دي خالي سر ټیټوي واقعیت یو شی ده چې موږ او تاسو حکیم برابره دا څه کې وای خوب کې ټول ډارېږي څوک حال وایي څوک حال نه وایي و یو ملګری دی او لار نه تېرېږي چې ګوري یو ملګری ژاړي وایي اگر ته واله که څنګه چل د اوښکې روانې دي ښځې وهلی وای نه ته لیونی ښځه ما وهلی نه شي ښځه ما ولي وهي واله وای خچیش ته نو ژاړي وای دا خو ما بخارۍ موږ لګولې ده لرګي لامده دي دود کوي هغه دود مې سترګې نیولي ځکه مې سترګو نه اوښکې روانې ژړا مړه نشته ده دې سړي ویل کوم ځای کې بخارۍ کې نه ولې ملګري ولې وایي دغه ډډې ته دې سړي چې سر نه باسه دې ښځې سره تیار بله چپله کوه چې ورو دا خوشې کړ چې شراک چې دا ملګری ورته ویشتی سړی چې راویشتی وایي څنګه چل د پړنګ په زړه شوی وایي ولا رښتیا ستاسو بخارۍ سخت دي وطنوالو پات شئ د کنګینې سره لنډه وړکۍ غوندې دمه خلاص کنګینې خپرونې ته او د لمر تلویزیون لیدونکو بیا هم په خیر راغلی بیا هم په پای کې تاسو دا وایم وطنوالو که تاسو غواړئ چې کنګینې کې میلمانه سئ یا تالار ته راسئ خپرونه له نږدې وګورئ دا شمېره چې ګورئ په دې تاسو خپل غږ پرېږدئ موږ تخنیکي همکار په ټاکلې ورځ زنګ وهي تاسې راغواړي خپرونې ته موږ سره درانه میلمانه دي حشمت الله شاهدي د ملي ټیم کپتان او سهیل خان مغلزی تکړه بوکسر ښه دا پوښتنه به چې پوښتنه دا ده مغلزی صاحب محترم په ژوند کې د انسانانو ډېر ارمانونه دي ځینې ارمانونه بیا خدای پوره کړي ځینې ارمانونه په زړه پاتې شي د زړه کوم لوی غټ ارمان دی پاتې تر اوسه چې پوره شوی نه وي په زړه او همې زړه کې دې تاویږي چې یاره خدای مې دا ارمان پوره کړي ارمانونه خو ډېر دي بالکل او په زړه د چې پاتې هغه راته ووایه او داسې معلومه هغې ته نیغ نه ګوري لکه ارمان دی چې هغې ته معلوم دي ولا شیر لالا د ارمانونه خو ډېري د هر انسان چې تر څو ژوندی ارمانونه لري بالکل دا نیمګړې دنیا ده ارمان دا ارمان نه پوره کېږي خو لیکن ارمان دا چې دا زمونږ وطن کې سوله وي همیشه دپاره بالکل او دغه زمونږ وطن آباد شي دغه زمونږ ځوانان دا زمونږ سیاسري دا زمونږ دا سپین ګیري لږ زر ارام باندې ژوند وکړي خپل تعلیم وکړي د سپورت ته وخت ورکړل شي تعلیم ته دا نور دنیا ته مونږ وښیو چې دا زمونږ افغانان ماشاءالله استعداد لري که څوک ورته وخت ورکړي او لږ یې په ارامه پرېږدي ته په خوراک کې څنګه یې د خوښې خواړه دي څه شی دي او څه شی خوري ډېر ولا خوراک خو ښه شی دی خو په خپله پر ترتیب باندې اندازه باندې او بیا چې یا مسابقې دي یا چې تمرینونه دي نو خپل هغه دغه دی باید صحیح که نه خپل هغه ډایټ او خپل هغه سټرکچر دی د غذا باید صحیح او چې مسابقې نه او بس شی چې د مخې ته راشي خوره موږ یو ملګری یو دوه ورځې تکواندو ته تللی و ښه
حکیم برابر دوی به چمړي به داسې ډوډۍ وهله یو ورځ یو خیرات ته لاړو درې غورې دا دغه وخوړل وریځې ما ته ویل چې واله که کوم دغه درته رانوړم نو شابه ویل نه رانوړې ولې وایي په دې خالي کلمو مې کومه کلمه ونه کېږي مال دا چې درې غورې خو دې وخوړلې بیا مې ورته ویل واله که کور کې څنګه کور کې هم ته خپل کور کې هم ډوډۍ خوري یا خالي پردي خیراتو کې داسې ډوډۍ خوري وایي ما ته پلار قرآن راکړی مور مې مال ته څه شو قرآن وایي ما ته ویل چې دین په دنیا مې اولاد مې او دین په دنیا مې بخلی زوی خالي ډوډۍ دې بیرون خو ویده کېدو ته کور ته راځه کنې موږ غر کې ښه خیالي ګله بیا چې دي بیا خبره داسې ده شیر لالا او حکیم لالا بس د ورور نه خو ډېر سخت خوشحاله یم چا نه د دې ورور نه کم ورور نه دغه نو ته دې سټیج کې خور ګوري تا خدای غر که جنت دی خو ټول ورونه دي که نه نه خو دلته دغه نور په په ځان خاطر شکي باندې شي. ډېر سخت خوشحاله په دې یو چې په هغه وخت کې چې د پاکستان نه لوبه وګټله که نه آفرین نو ته یقین په خدای وکړه که نه تمام شپه ما خوب نه دی کړی خیالي ګله دا ستا احساسات دي کور دی ودان چې په خپل ملي ټیم او په خپل د وطن په ګټې خوشحالېږي کور دی ودان اوس څنګه شو دا کتغ څنګه شو که ته بازار سم یې اماده کړي دي له خیره سره نو رالمه مالې ورېږه چې یو ټوکه مو ووایم که نه زمونږ هم پام غلط چې خرچه کوي خرچه خرابات کې نو زه نو ورځه پې یاره شیر لالا یو ورځ خو ډېرې اوږده نه کړي چې ټوک نه شیر لالا یو ورځ یو مور خپل زوی ته زنګ ویلی و زوی په خارج کې و زنګ یې ویلی وایي السلام علیکم زوی جانې دا راته ووایي چې همدا اوس څه کاروبار کې په کوم کاروبار کې مصروف یې آفرین زوی ورته ویلی چې یاره مور جانې که رښتیا درته ووایم که نه وایم دا اوس ناست یم بیل سره ډوډۍ خورم بیل سره ډوډۍ خورم مور ورته وی زوی جانې دا راته وایي چې په خارج کې قاشق نشته چې بیل سره دې ډوډۍ خوړل دا ورته ویل مور جانې پوه نه شوې که نه زما یو ملګری دی خارجی دی د هغې نوم بیل نومیږي هغې سره ناست یم ډوډۍ خورم ډېر ښه خیالي ګله بس راج بس خانې ته لاړ شه چې اوس دلته منګه نیواله په نهره پاتې نه شو هغې خو بیا هم بیل سره ډوډۍ خوړلې ځان رسوه وایم بېغمه اوسه پوه زه راشه شاهدي صاحب نه زه یو پوښتنه کوم شاهدي صاحب دې په خاطر چې ساعت هم سترګه کې وهي یوه وړه غوندې پوښتنه درنه کوم د افغانستان په ملي ټیم کې همدا اوس فعلا غیر له تا څو جوړې ورونه دي څو جوړې خوریان دي څو جوړې ماماګان دي څو جوړې کاکاګان دي څو جوړې ریورونه او دغه شیان پکې دي رښتیا به وایې ته نه خبر ته نه خبر ولا زه خبر یم یاره خو داسې ساده ما جنواري تا د خولې نه صحیح ټاپه شو موږ خبرې څوک نه بدي کوي دا ټوکې کوي ورونه شته ترونه ورېرونه هم شته خو ما په نظر چې استعداد ولري که نه چې استعداد ولري چې 10 نفره د یو فیملي نه مې هېڅ پروا نه کوي چې ټیلنټ ولري و بالکل نو زموږ په لوبډله کې هم زیاتره شته دي فیملي کسان شته دي یا ورونه شته دي نو مهمه خبر ده چې باید استعداد ولري او په یاره یو کرکټ کې خېټه په کرکټ کې خېټه څومره رول لري خېټه چې په یعنی چې خېټه غټه چې غټه بیا خو رول لري څنګه رول خو بیا تاوان ده د نو څنګه تاوان ور یو دانه خو تاسو درولې کنه لاسونه چې جګ جګ کوي ټول نه غټه خېټه نه خدا امپایر امپایر دغه کې نه حسابي ډیر مننه یو شاید چې حکیم برابر موږ کې سي ډیری وکړي یو جالب خاطره یو کیسه به د اشمت الله شاهدی نه واورو چې ژوند کې چې پی تیر شوي چې اورېدلي چې هغه د وطنوال سره شریک شاهدي صاحب محترم د ژوند جالب خاطره د څه ده ولا جالب خاطرې خو ډېرې دي یوه خو موږ ته ووایه یوه به د کرکټ په هغه درته ووایم دا اوس په سریلانکا کې چې موږ ون ډے سیریز وو نو نوید زدران د موږ فاست بالر نه وای چې ټیسټ سکواډ ته راغلی ډېرې ښې لوبې مو کړلې نو هغه ډېر ګپ شپي هم ده ډېر ښه نو هغه د موږ بیټینګ وو ماښام ټایم وو ماښام ټایم کې دغه ډیو رالویږي موږ ورته ډیو وایو دا شبنم پرخه دا ګروپونه چې چالاني بیا په د میدان کې پرخه رالویږي نو دا پرخه چې دا بیا میدان لمدی چې په لاس داسې په چمن ووهې بیا لاس دې لمدی نو هغه میدان چې لوند سي بیا بیټینګ ټیم ته ډېره ګټه ده ځکه هغه بال لمدیږي د سپینر لاس نه خویږي بال ته خویږي ګریپ کیږي نه همداسې فاست بالر هم چې چېرته غواړي هغه ځای نه پیچ کیږي او بل ښه والی دا ده چې په پیچ لګیږي هغه بال ډېر ښه بیټ ته راځي ورته راخوی شي سکیټ شي ورته نو سریلانکا موږ ته ټارګټ راکړی و بیا د موږ ابراهیم او رحمت شاه دواړه بیټینګ ته ډېر ښه پارټنرشپ یې روان کړی و د هغوی نه بعد زه پیډ وم نو هغه چې کله ته پیډ یې یا نوبت ته منتظر بیا هغه وخت کې لږ پریشر وي په لوبغاړي باندې بالکل
چې په ذهن کې ډېرې خبرې چې اوس به څه کېږي څه نه کېږي دې نه بعد چې زه چې اوټ ځم نشي اوس نو ما څنګ ته هغه ناست و 12 مین و د 12 میني شرټ یې اچولی و ابراهیم زدران نوید زدران نو ما ورته ویلې مل نویده لاړ شه ته وګوره چې ډیو شته که نشته ده که نه ما مقصد خو پرخه وه چې لاړ شه په ګراونډ باندې لاس ووهه چمن باندې لږ مخکې لاړ شه چمن باندې لاس ووهه وګوره چې ډیو شته که نشته نو زه بس په خپل سوچ کې سوم نور هغه ته مې سوچ میشته نو یو ټایم نوید زدران ورک شو خو دماغ له یاده وواته چې دا څه شو زه خپل هغه سوچ فکر مې دلته ده چې اوس میچ کې څه کېږي څه نه کېږي یو ټایم ګورم چې نوید زدران راغی هغه پویلین هم د موږ ډېر بره ده او زینې ډېرې زیاتې وې هلته چې رسېږي راغی داسې راته ودرېد وایي کپتانه وایي یخچال مې وکاته ډیو نه و کوکا کولا وایي هغې خو پرخه ویلې ده دې پکې ما پرخې ته لېږلی و هغه ته وایي ډیو وایي کپتانه وایي ډیو نه و کوکا کولا و ډېره مننه تل خوشحاله اوسئ همیش په هر میدان کامیاب بریالي اوسئ تر څو خپل وطن ته دا زموږ قهرمانان دي تر څو خپل وطن ته افغانانو خوشحالي راوړي رب دې تل خوشحال لري په پای کې که هر پیغام لرئ دواړه کامرای تاسو خدمت کې ډېره مننه خیر اوسې بس پیغامونه هر وخت موږ ورکوو بېشک بیا هم د نن پروګرام له لارې نه غواړم چې په هیوادوالو غږ وکړم چې څومره خدمت کولی شئ څومره د وطن په آبادۍ کې کار کولی شئ همدغه ځوانان او همدغه هیوادوالو ته همدا موږ تاسې یو چې راجګېږو به او دا وطن به جوړو د موږ لپاره د نور ملک خلک د نور هیوادونو خلک دته باید موږ موقع ورنکړو او باید هغوی رام نشي موږ ته کار وکړي موږ تاسې باید خپل وطن آباد کړو خپل وطن جوړ کړو نو استعداد شته ده په افغانانو کې په هر فیلډ کې کوشش وکړئ تعلیم ته ډېره مخه وکړئ او څومره چې د دې وطن لپاره خدمت کولی شئ هغه که د ډېر وړوکې اندازه باندې هم باید موږ او تاسو د وطن جوړ کړو او راجګ شو قربان دې شم مغذی صاحب محترم ته څه ویل لري همدغه شهیدي صاحب چې کوم پیغام وویل همدغه زما هم دی او بل دا دی که نه چې زه ما ټول عمر په خارج کې تېر کړی دی نو ډېر ماشوم تللی یم او بیرته خپل وطن ته راغلم نو غواړم دلته یو څه خدمات وکړم خپل وطن ته خپل وطن جوړ کړو همدغسې نور هم زما دغه د یو خواهش دی د څوک چې کوم افغانان چې په خارج کې اوسېږي دلته دې راشي دلته ماشاءالله امن دی دلته هېڅ مشکل نشته دی سکیورټي هر څه جوړه ده نو موږ باید کوشش وکړو چې په دغو ملکونو کې موږ انویسټمنټ کوو یا کاروبار جوړوو باید دلته یې جوړ کړو دغلته یو بل غریب مسکین راسره په کار شي او یو ډېره لویه خبره ده ډېره مننه د خپل قهرمانانو نه تل د خوشحالۍ وطنوالو تاسو لمر ټلویزیون تعقیب کوئ دا وایي موږ کنګینه خپرونه تاسو په لویو بخونکي خدای سپارو د خدای